یو سوال ده چې رڼا کال یا نوري کال څه ته وایي؟ دا یو داسې سوال ده چې د دې ځواب یا د دې په اړه دقیق معلومات ډېر خلک غواړي. ډېر کسان غواړي چې د نوري کال په اړه پوره مکمله توګه باندې ځان پوه کړي. نو نوري کال ته په انګلیش کې لایټ ایر وایي. زموږ سوال ده واټ از لایټ ایر. د لایټ ایر باندې پوهېدو نه مخکې د رڼا په اړه یو لږ معلومات ګورو چې رڼا څه ته وایي. زموږ په جهان کې تر ټولو تیز رفتار شی هغه رڼا دی. مطلب یې دا دی چې رڼا یو ځای نه بل ځای ته ډېر سپیډ سره تللی شي. کومو شیانو باندې چې زموږ مازغه کار کوي یا زموږ ذهن کار کوي موږ پرې پوهېږو، په هغو شیانو کې رڼا ټولو نه تیز رفتار شی دی. او رڼا ته په عربي کې نور ویل کېږي، ځکه زموږ خلک د رڼا کال ته په لنډه باندې نوري کال وایي. نو نوري کال ته لایټ ایر یا نوري کال ویل کېږي. رڼا سپیډ څومره دی؟ نو رڼا رفتار دی په یوه ثانیه کې 299,992,458 متره په یوه ثانیه کې. په لنډه باندې مطلب دا چې په یو سیکنډ کې 3,00,000 کیلومتره مزل کولی شي رڼا. دومره غټ سپیډ لري. اوس نوري کال څه ته وایي؟ د دې تعریف یا د دې پیژندنه موږ داسې کوو چې په یو کال کې رڼا څومره فاصله چې طی کولی شي هغه ته یو نوري کال ویل کېږي. یا څومره مزل چې رڼا په 365 ورځو کې کوي هغه ته یو نوري کال ویل کېږي. نو رڼا په 365 ورځو کې 9.461 ټریلیونه کیلومتره مزل کوي. دا ډېره غټه فاصله ده. که چېرته موږ 9.461 ټریلیون کیلومترز واړو په مترو کې، نو دا یو ډېر غټ نمبر موږ سره راځي. نوري کال څنګه چې د نوم نه یا نوري کال نه څنګه ښکاري یا څنګه معلومیږي، دا د وخت نه بلکې دا د فاصلې واحد دی. دا د وخت لپاره نه استعمالیږي، خو نوم نه دا داسې معلومیږي چې دا د وخت لپاره استعمالیږي. خو نه، نوري کال د واټن یا د فاصلې درجه ده. لوی فاصلې، غټې فاصلې د نوري کال په واسطه باندې ناپ کېږي. هغه فاصلې چې د هغوی ناپ کول په متر یا په کیلومتر باندې کول ډېر مشکل یې، ډېر ستونزمن یې، نو هغه لپاره بیا لایټ ایر استعمالیږي. هغه فاصلې لکه د ځمکې نه ستورو پورې یا ستورو خپلو منځو کې یو ستوری بل ستوري نه څومره لرې ده، نو هغه فاصلې ډېرې غټې فاصلې دي. نو هغو فاصلو ناپ کول بیا لایټ ایر باندې اسانه وي. نو زموږ جهان ډېر لوی دی. دا موږ ته د ستوري یا لمر یا سپوږمۍ دا چې موږ ته ښکاري دا ډېر لرې دي. د دوی پر منځ کې غټې فاصلې دي. خو موږ ته دا داسې معلومیږي چې دا یو وړوکی ځای ده او د دې فاصلې به هم وړوکی وي، لنډې به وي، خو زموږ جهان ډېر لوی دی، ډېر غټ دی. نو لوی فاصلو لپاره، لوی واټن لپاره نوري کال استعمالیږي. دا د وخت نه بلکې دا د فاصلې درجه ده.